یو خدا واوري پر خپل ایډي باندې ناوړه شان مشر کوي دا د اسلام خلاف کار دی دا الله تبارک وتعالى ارشاد دی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه للذين امنوا هغه کسان چې دا خوشي چې فاحشي او عرياني په مؤمنانو مسلمانانو کې خبره کوي الله وی لهم عذاب الیم د دې خلکو د پاره دردناک عذاب دی خطرناک عذاب دی په دنیا او آخرت والله يعلم وانتم لا تعلمون الله په دې څه پوهیږي تاسو په دې نه پوهیږئ نن هغه میډیا دغه فیسبوک زموږ د دښمنۍ یو مثال درته وایم هغه زموږ د افغانانو دوه خوندو صحیح ده یو ګناه سوې ده ګناه کبیره سوې ده زنا سوې ده لیکن د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي وایي د مسلمان هغه مسلمان که یو مسلمان ګناه کړې وه هغه په خپل ګناه په سزا ورسېدی او بیا دی راولاړ شو عیب یې ښکاره کړي الله جل جلاله به دی په دنیا او آخرت کې دغسې عیبجنه او دغه رقم رسوا کړي من ستر مسلما ستر الله تعالى يوم القيامة كثير مسلمان دبل مسلمان عيب په دنیا کې پټ شي الله پاک جل جلاله په قیامت کې دا کوي نن څونه د مسلمانانو د افغانانو د پښتنو او د خاص کر مسلمانانو د لارې دغه ګناه یا دغه زنا العیاذ بالله چې کوم ده دا دوی په خپله د پرده ځینې پورته کړې ده یو خدا دی چې دا خبیثه کوي په هغه وخت کې پر ځان باندې ویډیو کوي نبي علیه الصلوة والسلام عجیبه رښتیا دی بل ورځ مې کتي دا ځوانان تی په غوړو دا واوري نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وایي کله چې یو بنده ګناه وکړي الله پاک جل جلاله یې پر هغه باندې پرده واچي وایي بیا کله دا بنده راولاړ سي سهار بیا په خپل لاس باندې خپل انډیوالان ته د خپل ځان رسوا کړي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي کل امتي معافا الا المجاهرون زما د امت ټول انسانان به الله معاف کړي لیکن مجاهرین به نه معافوي مجاهرین بالراء مجاهرین څوک دي وإن المجاهر أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه فيقول يا فلان عملت كذا اما مجاهر د ګناه په عامه طور ګناه کول ولا داري چې ماښام یو ګناه وکړي الله پرده واچي بیا دی خبیث په خپله سهار راولاړ شي انډیوالان ته وایي ما خو ماښام دا کار وکړی عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستر الله تعالى د شپه په داسې حالت کې چیر کړي چې الله پرده اچولې وه لیکن سهار یې داسې حالت کې چیر کړي چې د خدای پرده او د خدای چې د عیب ور پټ کړی وه هغه یې ورختم هغه د خدای د لوري پرده باندې اچول شوې پرده یې په خپله لرې کړه دا کسان هېڅکله نه معافېږي هېڅکله نه معافېږي بیا کله یو مسلمان داسې یو شی تا د مخ ته رالی د خدای دپاره د ځان دپاره د الله څخه خواست وکړي چې خدای ومې ساتي ابو هريره رضی الله عنه وایي یو وخت نبي علیه الصلوة والسلام په دور کې یو کس شراب څښلي هغه شرابي یې راوستې رامخته کړه نبي علیه الصلوة والسلام ویې یو چا موږ ته په چپله کې زموږ د طرف څخه ویشتي چا په ډبرو ویشتي اخر یو چا ورته ویل اخلاق الله دې تا رسوا او تباه او برباد کړي نبي علیه الصلوة والسلام ما دا څه وه د ګناه سزا خو دې عدل ورکړله په چپله کې دې وویشتي دا خبره هېڅ حق نه لري ځکه ته په دې خبره باندې د شیطان معاونت جوړېده د شیطان معاون جوړېده د ده په خلاف نن ما تا که یو ګناه ووینه تاسو به دا کمنټو کې وګورئ لعنت دی ورباندې لعنت دی دغه لعنت وایي دا په اسلام کې نه دي ولې ورباندې وایه دا خو الله جل جلاله دی په یو ګناه باندې اخته کوي یا دی په خپله په ګناه باندې اخته سو الله جل جلاله د دې ګناه سزا ورکوي ته به صرف دا وایي چې خدای الحمدلله چې زما عزت را ساتلی دی الحمدلله خدای چې زه له دې ساتلی یم امام ترمذي رحمه الله یو روایت نقل کړی دی وایي که یو څوک په ګناه باندې مبتلا یو کس ویل دا روایت وایي الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا که دا سنت ژوندی کې دغه دعا یې ویل هغه ګناه او په هغه مصیبت بیا دې نن سخته کېدلی الله یې ځینې بچاوي شکر پر ځان وباسه دا ستا رقم انسان دی دا ستا رقم ته هم وي داسې یې ګناوې کړي دي چې کسان نه په خبرولی سي الله پر تا پرده اچولی ده نو لهذا نه دی پکار چې مسلمان د خپل موبایل د لارې د یو بل مسلمان ستر د یو بل مسلمان ستر پوشي وکړي ستر ځینې لرې کړي د بل مسلمان عیب جویي وکړي د بل مسلمان عیب خلکو ته ښکاره کړي دا هېڅکله نه دي پکار کې ښکاره کړي داسې ورځ به راځي دی په ځان خبر نه وي الله پاک جل جلاله به د عیب نور ته ښکاره کوي لهذا په خپل ځان باندې ډېر احتیاط کوئ یو خو دغه ټلیفون چې استعمالوئ د خپل حدود اندازه د استعمالوئ د اسلام پر خلاف مه استعمالوئ خپله ځواني مه تباه